افغان میرمنې د نننۍ ټولنې د اړتیاو له مخې په بېلابېلو برخو کې په بېشمېره کارونو بوختې دي. دوی له یوې خوا دا ثابتوي چې د ټولنې نیمایي برخه دي او له بلې خوا یې اقتصادي شرایطو ته په پام سره د کورنیو مسؤلیتونو ترڅنګ ټولنیز مسؤلیتونه هم منلي دي. په دوی کې له ډېرو ننګونو سره په سوداګرۍ بوختې میرمنې له هغو ښې دي چې په کور ناستې دي او له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سحر عزیزي یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي او د خپل دې فعالیت د پیل په اړه وایي. محصل 15 ساینس پانتون طبی کابل هستم و دیگه به خاطر از اینکه از پانتون باز ماندیم هیچ وقت امید خود از دست ندادیم، همیشه پر انرژی بودیم و تلاش کردیم تا به یک جای برسیم و همچنان پیام به خانم‌هایی است که هیچ وقت از تلاش و کوشش و پشت و کار دست نکشن و انشالله حتما به یک جای میرسیم. سحر په دې باور ده چې د ښځو د زده کړو د کچې لوړول او په اقتصادي او نورو برخو کې د دوی شتون به د ټولنې د هوساینې لپاره غوره وي. خاطره انوري یوه بله ښځینه سوداګره ده چې په جوزجان کې 100 نجونو ته د کار زمینه برابره کړې. از ولایت جوزجان به نمایندگی از خانم‌های جوزجان اینجا آمدیم. تمام دخترای خانم‌های جوزجان آوردیم یک نمونهشان. همداراز د فاطمه په نامه بلې سوداګرې د خپلو محصولاتو د بازار موندنې په موخه له بامیانو څخه کابل ته سفر کړی. فاطمه خپل محصولات په بېلابېلو پلورنځیو ویشي او په دې توګه د خپلو محصولاتو لپاره پیرودونکي جذبوي. به نام خدا فاطمه هستم از ولایت بامیان، مسئول صنایع دستی بامیان باستان. از امارت اسلامی خواهش میکنیم که دختر خانم‌ها را اجازه مکتب بده و دانشگاه بده. دیگه خانمایی که در خانه است اجازه کار برای اونا بده که تا بتونه کار کنه تا اقتصادشان خوب شه. د سمنګان ولایت اوسیدونکي سدیه شرفیار بیا د ښځو لپاره ښکلي حجابونه ګنډي او وایي چې د هغې محصولات په بهر کې هم مینوال لري. قسمی که میبینین تمام حجاب و محصولات ما کار دست است. ما در کارگاه ما به تعداد 15 نفر کارمند داریم همراه خودم. تمام ما یک جای کار میکنیم. فروشات ما با قسم حضوری و آنلاین است. کارگاه اصلی ما در ولایت سمنگان است و همچنان ما در 3 ولایت نمایندگی داریم: مزار شریف، کابل و هرات. دا په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د خپلو تولیداتو د خرڅلاو لپاره مناسب ځای نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ښځو اړوند د وطني تولیداتو لپاره ځانګړی ځای جوړ کړي. دیگه خواست ما از دولت هم است که یک مکانی را به ما نمایشگاه تعیین کنه. دغو بریالیو ښځو په بېلابېلو برخو کې په خپل ګډون سره ثابته کړې چې د نارینه‌وو ترڅنګ د ټولنې په جوړښت کې ګټور رول لوبولی شي.